محترم حاضرینو، ما ستاسو په حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث یو څو الفاظ پیش کړل. دا حدیث در حقیقت ډېر اوږد حدیث دی، خو د هغې د یو ټوکړې یو څو الفاظ ما ستاسو په مخ کې کښېښول. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې الله تعالی ډېر برکت اچولی دی. د هغې معنا او مفهوم لکه څنګه چې د نور او د برکت او د ثواب ذریعه ده، دا هغه رقم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو په الفاظو کې الله تعالی ډېر برکت اچولی دی چې سړی د هغې الفاظ وایي، د هغې الفاظ اوري، د هغې الفاظو ته غوږ نیسي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو د اورېدلو د ویلو توفیق راکړي. الله تعالی دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي دی، حضرت جابر ابن سلیم رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معروفو ملګرو او صحابو کې دی. هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د ملاقات خپله اوله قصه بیانوي چې زما چې اول ځل د ملاقات د پیغمبر علیه السلام سره وسو د هغې کم شکل. حضرت جابر ابن سلیم رضی الله عنه وایي زه چې کله مدینې منورې ته رالم، مسجد نبوي ته رالم، ما دروسه پیغمبر علیه السلام نه ولیدلی. چې کله کښېنستم رأیت رجلا یصدر الناس عن رأیه، یو سړی په مسجد نبوي کې ناست دی، خلک ورباندې راټول دي. هر سړی د هغې سره خپله مشوره شریکوي او خپل مشکل ورته پیښوي. څوک د کور مشکل پیښوي، څوک د کاروبار مشکل پیښوي، او څوک د ناجوړۍ شکایت ورته لري، او څوک د زندګۍ یو بل مشکل ورته ذکر کوي. د کلي خلک هم ورباندې راټول دي، د شاوخوا اطرافو سم خلک راغلي دي، په هغې کې ځوانان خلک هم سته، بوډاګان هم سته، مختلف نوع خلک، مختلف قسم خلک دي. هغې پر دې سړي باندې راټول دي او هر یو د دې سړي سره د خپلو مشکلاتو متعلق یو پوښتنه کوي. ولا یقولو شیئا الا ما صدروا عنه، چې کله د هغه سړي څه دا خبره واوري چې هغې کومه خبره ورته وکړي، بس د دوی پر هغه خبره باندې اطمینان راسي، بیا په هغې کې دوی هېڅ نه وایي. چې کله هغه سړي هر خبره ورته وکړله د مشکل د حل لپاره، بس د دوی پر هغه خبره باندې دستي اطمینان راس، پر هغې باندې دستي د زړه سکون وکړي. نور دی بیا په هغې کې څه چونچرا نه کوي چې یا ولې داسې یا ولې داسې، بس هغه خبره باندې غوږ نه سي چې هغه خبره یې واورې د بره دی سکېږي، بل چاته موقع ورکوي. وایي ما یو ساعت د دې مجلس ننداره وکړله، انتظار مې وکړی چې کله هغه خلک د دې مجلس یو څه کم سلو، نو ما په دې څنګ کې د یو ملګري څه پوښتنه وکړله. ما ورته ویل من هذا، دا سړی څوک دی چې دا خلک ورباندې راټول دي او دا خلک پوښتنې ځینې کوي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه سړی راته چې دا د الله تعالی رسول دی، دا هغه نبی دی چې الله تعالی دې مځکې ته د هدایت لپاره راستولی دی، او دا خلک د دې رسول او د دې نبي سره د خپلو مشکلاتو متعلق یو څه پوښتنې کول غواړي. ما چې کله دا خبره واورېدله، باره مې ځان ورته راقریب کړی چې لږ نږدې ورته رالم. قلتو علیک السلام، علیک السلام مرتين، دوه ځله مې دا ورته ویل چې علیک السلام، علیک السلام، او مرتين دوه ځله مې ورته ویل. چې کله ما دا خبره ورته وکړه، هغه سړي دستي په جواب کې راته ویل قال لا تقل علیک السلام، سړی چې کله چاته سلام وایه په هغې کې داسې مه وایه چې علیک السلام، د علا لفظ در سلام مه مخکې کوه. فانها تحیة المیت، دا چې ته کله مقبرې و ادرې ته ودرېږې داسې وایه چې علیک السلام یا اهل القبور. دا چې کله ته پر یو مړي باندې دعا کوې، یو مړي ته سلام وایه، نو علیک السلام ورته وایه. فانها تحیة المیت، دا خو د مړو سلام دی. بل قل السلام علیک، داسې وایه چې چاته سلام ورته السلام علیک. نو دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي حضرت جابر ابن سلیم ته د سلام ویلو طریقه ورته بیان کړه. چې کله د سلام ویلو طریقه ورته بیان شوله، د هغې څه وروسته دی یو څو پوښتنې ځینې کوي او پیغمبر علیه السلام د هغې جواب ورکوي. خو زه پر دې باندې لږ خبره کوم چې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته د سلام طریقه څنګه وروښوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته ویل چې کله ته ابتدا بسلام کوې، چاته شروع په سلام کوې، نو بیا به سلام لفظ د مخه کې السلام علیک، که یو سړی و السلام علیک، که ډېرو السلام علیکم. او په دې څه دا معلومه ده چې سړی کم چاته ابتدایي سلام وایي نو سلام لفظ به مخکې کوي. او نور احادیث څخه بیا دا خبره معلومه ده
چې کله سړی د چا د سلام جواب ورکوي نو هلته به بیا علا لفظ د مخه کوي وعلیک السلام او که ډېر کسان یې وعلیکم السلام. نو د سلام په شروع کې چې سړی چاته سلام وایي د سلام لفظ مخکې کېږي او چې کله چاته د سلام جواب ورکوي نو د علا لفظ مخکې کېږي وعلیک السلام. که چیرې یو سړی دا وایي چې السلام علیک او هغه بل چې ورسره مخامخ سو هغه هم ورته وایي السلام علیک. زه منم چې هغه د سلام چې کله دی بل سړي په جواب کې السلام علیک ورته وایي هغه واجب د سلام چې جواب دی د هغې هغه وجوب درجه خو بې اداس چې سلام ویل سنت دی او د هغې جواب ورکول واجب دی. نو چې کله تا ورته السلام علیک دم درته السلام علیک په جواب کې نو زه دا منم چې هغه د جواب حد طریقه خو به ادا سي او د وجوب در حده پورې صحیح سي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم سنت دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه طریقه ده د پیغمبر علیه السلام چې امت ته کومه ښوولې ضابطه ده د هغې مخالفت کې راغلی بلکې د هغې په طریقه او ضابطه کې دا دی چې جواب کې به سړی علا د مخ کي وعلیک السلام او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ضابطي او د طریقې دغه سلام او جواب د خلاف راځي چې دیم سلام وایي ته ورته السلام علیک چې د پیغمبر په طریقه کې کم نور دی په هغې کې کم برکت دی په هغې کې کم ثواب دی او په هغې کې د الله د طرفه کم هدایت دی هغه نور و برکت بیا په دغه جواب کې نه راځي چې ته هم سلام علیک ورته وایې او دیم په جواب کې درته وایي السلام علیک. مثلا یو دوه کسان دي سره مخامخ سره اوس یو خو به ورته وایي چې السلام علیک په دې کې بهترین انسان هغه دی چې اولی ورته وایي لیکن دویم چې دی هغه به په علیکم السلام باندې جواب ورکوي. که چیرې دا سړی ورته وایي السلام علیک هغه بل هم ورته وایي السلام علیک نو د دې معنا دا ده چې دواړو په سلام باندې ابتدا وکړه او چې کوم سړی په سلام ابتدا وکړي پر دې بل باندې جواب واجب دی نو پر دې سړي هم په وعلیک السلام باندې جواب ورکول واجب دی او پر دې سړي باندې هم په وعلیکم السلام باندې جواب ورکول واجب دی. زکات د سلام د وینا څخه وروسته نو بیا د سلام جواب ضروري دی لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بهترینه طریقه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه دا ده چې ابتدا د سلام به په السلام علیک سړی کوي او جواب د سلام به په وعلیکم السلام باندې ورکوي. د دې حدیثه یو بله خبره هم سړي ته ښکاره کېږي هغه خبره دا ده چې زموږ په دین کې زموږ په شریعت کې لکه څنګه چې د احادیثو معنا د یو حکم معنا او مغز او د یو حکم مفهوم او مطلوب د انسان مقصودی چې هغه حکم معنا او مغز او مفهوم پر ځای کوي دا رقم زموږ په دین کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښوولي الفاظ مطلوب دي چې په هغه الفاظو به ادا کوي چې کوم الفاظ موږ ته پیغمبر علیه السلام ښوولي دي. نن زموږ نوی نسل چې ځان ته روشن فکر انسانان وایي هغوی په دې کې د ډېر غفلت څخه کار اخلي. نه پکار دا دی چې کم حکم ته موږ ځان رسو په هغه الفاظو به رسو چې کم الفاظ موږ ته پیغمبر علیه السلام راښوولي دي. تاسو اوس دې حدیث ته ګورئ د دې معنا یو صحابي راغلی هغې ویل السلام علیک السلام وایي د علیک السلام او د السلام علیک یوه ترجمه ده. السلام علیک د دې معنا هم دا د پر تا دې سلامتي او علیک السلام د دې معنا هم دا د چې پر تا دې شي سلامتي لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د علیک السلام څخه دستي راګرځي ولا تقل علیک السلام داسې به نه وایي بلکې السلام علیکم وایي حالانکه د دواړو معنا سره یوه ده. نو د دې څخه دا معلومیږي چې کومه معنا ته پر ځای کوي معنا به په هغه الفاظو باندې پر ځای کوي چې کوم الفاظ د پیغمبر علیه السلام سره راغلي بیا په هغه الفاظو کې نوري په هغه الفاظو کې برکتي او په هغه الفاظو کې به ډېر خیر او ثواب راځي. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دې صحابي ته دا ویل علیک السلام مه وایه بلکې السلام علیک وایه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر قیامته پورې ټول انسانیت ته دا هدایت ورکوي چې دین دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احکام د قرآن احکام د شریعت احکام دا به په هغه الفاظو باندې ادا کوي چې کوم الفاظ ورته ته دین او قرآن او شریعت او پیغمبر درښولي دي. بس نن د ډېرو خلکو ما درته ویل چې کوم روشن فکره انسانان دي هغوی دا وایي یاره په دین کې خو مقصود د یو شي حقیقت او مغز دی چې کله هغه حقیقت و مغز ته ورسېدي بیا الفاظ که هر کومه الفاظو ته څه اعتبار دی. لیکن موږ دا وایو چې لکه د دین حقیقت لکه هغه حکم ته ځان رسول دي په هغه الفاظو باندې رسول دي چې کوم الفاظ د دې حکم لپاره ښوولي دي لکه هغه حکم چې ضروري دی هغه الفاظ ادا کول هم چې دي زموږ په دین کې ضروري دي. زه د دې تاسو ته یو مثال درښیم. د دې مثال داسې دی یو سړی دی هغې بل چا ته په پارسي باندې چې دواړه ملاقات اوس کله چې تاسو ملاقات سره کوئ د شریعت حکم خدا دی چې سلام به وایي السلام علیکم. یو سړی دی هغې په پارسي باندې وایي سلام باشد بر شما بس. یو سړی په اردو باندې آپ پر سلام ہو یو سړی په پښتو باندې دا ادا کې سلامتی دی بي پرتا
د دې ټولو ترجمه السلام علیکم د معنا په اعتبار باندې د السلام علیکم او د دې جملو په مابین کې د وی زری فرق نشته لیکن هیڅوک دا نشي ویلای چې دغه الفاظو په ادا کولو باندې سلام ادا شي د دې الفاظو په ادا کولو سلام نه ادا کیږي که په پښتو باندې وای که په فارسی باندې وای او که د غرکم په اردو باندې وای که په هر ژبه باندې وای هغه د سلام سنت په دې نه ادا کیږي هغه د سلام ثواب په دې نه پیدا کیږي هغه د سلام نورانیت او برکت په دې باندې نه برځي کیږي که چیرې سړی په نورو ژبو باندې دا وای بلکې د سلام سنت الته ادا کیږي چې سلام به وای په هغه الفاظو باندې به وای چې کوم الفاظ مرته شریعت او پیغمبر رسول دي هغه الفاظ دا دي چې السلام علیکم که په دغه الفاظو کې دومره بدلون وکړي خالی علیک در سلام مخکې کې وعلیک السلام ویل په دې باندې هم هغه سنت د سلام په کامله طریقه ادا کیږي ځکه زموږ په دین کې لکه څنګه چې یو حکم پر ځای کول ضروری دي د دې حکم د پاره چې کوم الفاظ شریعت ټاکلي دي په هغه الفاظو باندې به دا حکم ادا کوي بیا به الله تعالی ته ثواب درکوي ګوره ثواب دا د اسلام یو شعار دی د اسلام د معرفت او د شناخت یو علامه ده چې په بهر دنیا کې په هر دنیا کې چې ګرځي مسلمان به پر سبا نه پیژني مسلمان به د سلام پر ویلو باندې پیژني چې کله تاسو بهر دنیا ته ولاړ سئ کله د کافرانو ملک پای کې د مسلمانانو د کافرانو په مابین کې په عرف او په رواج او په کلچر کې دومره اختلاط راغلی سړی نه درل پیژني چې د مسلمان دی که کافر دی ځکه لباس د دواړو یو رقم دی رنگ د دواړو یو رقم دی شکل د دواړو یو رقم دی استاد ته د دې اس معرفت او شناخت نه کول کیږي چې زه به دا سړی پر څه باندې پیژنم چې دا اوس مسلمان دی که کافر دی نو الته د مسلمانۍ د پیچان او د معرفت او د شناخت واحد علامه ده مسلمان به تاسو سره ملاقات په السلام علیکم باندې کوي او چې کله مسلمانۍ هغه السلام علیکم وتا ته نه وایي ځکه د سلام دا د مسلمان د پیژندګلونو شعار او علامه ده چې په هر وطن کې یو سړی مسلمان پر دی باندې پیژندل شي او دغه السلام دا د مسلمانانو په مابین کې یو رسۍ ده او دا د مسلمانانو په مابین کې یو قدر مشترک دی او دا د مسلمانانو په مابین کې یو دایره ده چې ټول مسلمانان په دې دایره کې سره کېږي تاسو چې کله حج لورسئ نو په حج کې د دنیا قومونه راغلي دي دا غي په دې رنگونو کې ډېر اختلاف دی څوک تور دي څوک سپین دي او څوک سره دي څوک غنم رنگ دي دا غي د دې بدن په جوړښت کې ډېر اختلاف دی د چا بدنونه کشنی دي د چا بدنونه جګ دي او د چا بدنونه چاغ دي د چا بدنونه ډنګر دي اوس لکه څنګه چې په رنگونو کې اختلاف دی په کلتورونو کې اختلاف دی دا غره کم په ژبو کې اختلاف دی څوک یو ژبه وایي څوک بل ژبه وایي او د چا د یو چا په غي سر خلاصيږي بعضي بیا داسې چې د خپل ژبې بغیر په دنیا کې په یو څه سر نه خلاصيږي وصلته چې تاسو سره کله یو مسلمان ملاقات وسی دا غي سره د غواړي چې د خپل د مسلمانۍ محبت او جذبات تا تشکاره کړي او کله ستاسو سره دا غواړي چې دا سړی زما سره فرنګ کې څومره مختلف دی لیکن الحمدلله ما او د مسلمانۍ په ورورګلوي کې سره شریکان یو چې تک خپل جذبات هغه تشکاره کوي د ټولو جذباتو د لپاره واحد لفظ دی ته هم دا وایي چې السلام علیکم دی هم دا وایي چې السلام علیکم ډیر څه دغه توري سما سیوا نه ته د په ژبه کوی نه دی ستاسو په ژبه نو دا هغه قدر مشترک دی دا هغه رسۍ ده دا هغه دایره ده د السلام علیکم چې الله تعالی د ټولو مسلمانانو په مابین کې قدر مشترک ګرځولی دی او پر دې باندې د پیغمبر د سنت طریقې مطابق چې ادا سي الله تعالی دې بنده ته ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي ما مخکې درته ویل د نن روشن فکره خلک هغې د پیغمبر په دې سنتو کې بعضې ځایو کې دا عادت هلته دا کله د سلام د الفاظو بجای آداب وایي او بعض قومونه د سلام بجای تسلیمات وایي او کله د سلام السلام علیکم ورته سلام مسنون وایي نو زه دا وایم په دې ټولو الفاظو باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت سلام نه ادا کیږي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه طریقه ده د دې الفاظو په ادا کولو په طریقه باندې عمل نه کیږي او د دې طریقې په عملي کولو باندې چې څومره اجر دی څومره ثواب دی او دې کې الله تعالی څومره نورانیت او برکت یې شری دغه الفاظ په ادا کولو هغه نورانیت او برکت څه نه پنځ کیږي ځکه زموږ شریعت کې لکه څنګه چې سلام یو حکم دی چې دا به پر ځای کوي دا رقم دام ضروري دی چې د سلام په الفاظو به پر ځای کوي چې کوم الفاظ پیغمبر علیه السلام راښوولي دي په هغه الفاظو به پر ځای کوي اوس تک آداب وایي دا ستا خپل الفاظ دي
او کته تسلیمات وای د استغفر الفاظ دي کته سلام مسنون وای د استغفر الفاظ دي په دې باندې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام طریقه هم پر ځای کیږي او په دې باندې د پیغمبر هغه سنت هم ادا کیږي د پیغمبر سنت د پیغمبر طریقه د پیغمبر په الفاظ ادا کیږي د پیغمبر الفاظ داري چې یو مسلمان بل مسلمان لورله چې ابتدا بالسلام او شروع په سلام کوي هغه ودا الفاظ ادا کوي السلام علیکم ورحمت الله ځکه زموږ په دین کې لکه څنګه چې حکم ضروری دی مامور کې درته هغه الفاظ هم ضروری دي یو صحابي دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته دعا ورشي وای سړی چې ماښام کله بيدیږي نو دا دعا وای په دې کې ډېر لوی برکت ده آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت یا الله ستا چې کوم آسمانی کتاب تا را نازل کړی دی پر هغه زما ایمان دی یا الله چې کوم نبی ته د دنیا ته راستول دی پر هغه باندې زما ایمان دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ته وی او ته دغه دعا مخستن د خوب سمخ کې وای چې پر یوځای پر بستر باندې اوس دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور الفاظ نستا زه صرف دا وایم د ځانه چې شاید دې دعا کې دا برکت ده چې الله تعالی د انسان د ایمان حفاظت کوي الله تعالی د انسان د خاتمه حفاظت کوي الله تعالی کا په دې شپه کې پر سړي باندې مرګ راسي الله تعالی د مؤمنانو په ډله کې حشر او نشر کوي څه زمانہ 1300 سورج 13 هفته او میاشت 1300 د هغه صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیا ملاقات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سره هغه دعا دی یاد ده چې کوم دعا مې درته شولې ولا هغه ورته یو یاد مې ده پیغمبر علیه السلام ته تیرا تو هغه صورت وي ته د الله رسول ته دعا دار کوم را وشوله امنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت پیغمبر علیه السلام د نبی لفظ ورشولې د نبی پر ځای رسول وایي پیغمبر ورته داس وی او بنبیک الذی انزلت دورته او برسولک الذی انزلت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ورته داس وی حالانکه د نبی او د رسول یو معنی حالانکه د نبی او د رسول یو مقصد دی حالانکه د نبی او د رسول یو مفهوم دی او د نبی او د رسول په معنا کې په عام عرف کې فرق ناراضي لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې کم الفاظ ما در شغلی او هغه الفاظ وای او پیغمبر علیه السلام وای ما دا دعا داسې در شغلی او بنبیک الذی انزلت او تا د نبی لفظ پر رسول باندې بدل کړي د دې د معنا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصود دا دی چې کوم خبره زدر ته وکم دا غي ادايه نظم په الفاظو کوه د ځان پای کې ذاتوب نه کوي حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله په دې کې ډېر عجیب خبره کوي هغه وایي خلکو یو هغه طریقه د په عبادت او په هر څه کې سړی د ځان بخښي چې سهار وخت به دومره تلاوت کوم د ورځې به دومره ذکر کوم د ورځې او د شپې به دومره نفلونه کوم یو دغه طریقه ده چې تا د ځان بخښي شو یو هغه طریقه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طریقه یې شه ده او تا زندگی د پیغمبر علیه السلام پر هغه طریقه باندې به عمل کوم عبادت کوم د پیغمبر علیه السلام پر طریقه کوم حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله لګیلی دي چې د دې دوه په مابین کې د ثواب په خاطر د مځکې او د اسمان فرق دی چې کومه طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه نو هغه طریقه کې وسړی دا وایي پر جمعه کې به په هفته کې به یو روژه ودبی نسم زما د صحت لپاره ښه دي یا د هر څه لپاره یو دا دی چې ته د خپلو سهولیاتو په خاطر چې یاره د جمعې په ورځ زه کاروبار نه لرم ګرد ورځ پر کور یم نو ماته روژه اسانه ده پلانکۍ ورځ دا رقم ده ځکه زه مصروفه نه یم پلانکۍ ورځ ماته روژه اسانه ده یوې ته د خپلو سهولیاتو په خاطر کښېږدي یو دغه عبادت د پیغمبر د سنت په اراده باندې کښېږدي چې که زه خلاص یم که نه یم خلاص د پیغمبر علیه السلام عادت دا و چې هغوی به د دوشنبې په ورځ روژه نیوله د پیغمبر علیه السلام عادت دا و چې هغوی به د پنجشنبې په ورځ روژه نیوله نو اوس یو هغه روژه ده چې ته پر خپل مزاج د خپل سهولت په خاطر کښېږدي یو هغه عبادت دی چې ته د پیغمبر علیه السلام پر طریقه باندې کوې د دې دوه د مځکو د اسمان څومره فرق دی د دې څه هم د دې دوه عباداتو په مابین کې ډېر فرق دی ځکه بنیاد دا دی چې یو عمل سړی کوي هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقه کوي په هره مسله کې سړی د پیغمبر علیه السلام طریقه پیغمبر علیه السلام څنګه طریقه د دې ځاسه ځې بازار له په خپل کار پسې ځې لیکن دا معلومه که چې پیغمبر علیه السلام بازار له په کوم شکل ځې کومه دعا یې ویله چې بازار له ورته ننوتی او دلته چې کور ته ځې دا ځان ته معلومه که چې پیغمبر کور ته په کوم شکل ننوتی او دا ځان ته معلومه که چې پیغمبر د کور څخه په کوم شکل ننوتی نو بیا خو دا زندگی چې د پیغمبر علیه السلام پر نقشه سي نو الله تعالی دغه زندگی د انسان دا ټولو په عبادت کې وشماري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا په دې ژوند کې خپلول دا هغه طریقه ده په هر عمل کې چې بیا سړی د ګمراهۍ او د سړی د بېلارۍ څخه محفوظه کوي موتا کې روایت ہے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي ترکت فیکم امرین ای خلکو ما تاسو کې دوه شیان د دنیا کې پرېښود
کتاب الله و سنتي، یو زما کتاب دی چې قرآن کریم دی او بل زما د زندګۍ طریقه ده. د قرآن کریم په حکم باندې به عمل کوي او ژوند به د پیغمبر علیه السلام په طریقه تیری. سورۃ ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا. که چیرې تاسو په دې دواړو باندې عمل وکړئ بیا الله تعالی پر دې ځکه تاسو د ګمراهۍ څخه محفوظ کوي. که تاسو حکم د کتاب الله ومنئ او د قرآن کریم په احکام عمل وکړئ او دغه عمل د پیغمبر علیه السلام پر طریقه وکړئ چې پیغمبر علیه السلام خوراک څنګه کاوه، پیغمبر علیه السلام ولناست څنګه کوله، پیغمبر خوب څنګه کاوه، پیغمبر تجارت څنګه کاوه او پیغمبر ژوند څنګه تیراوه. چیرې تاسو زندگی د قرآن په حکم باندې عمل وکړئ او زندگی د پیغمبر پر طریقه تیر کړئ لم تضلوا ابدا. پیغمبر ورته در مرګ پورې تاسو د ګمراهۍ څخه خلاصېږئ او تاسو نه ګمراه کیږئ. پیغمبر علیه السلام طریقه هغه د هدایت طریقه ده چې په هغه باندې سړی زندگی تیریږي، انسان د ګمراهۍ او انسان د بیلارۍ څخه الله تعالی محفوظ کوي. حالانکه مشکات شریف کې حدیث ده من تمسک بسنتی، پیغمبر علیه السلام کې یو سړی زما په طریقه باندې عمل وکړي عند فساد امتی، امت په فساد کې راغلی د امت څخه د طریقه د سنت طریقه پاتې شوله. نه د چا ناسته پر سنت طریقه ده، نه د چا ولاړه پر سنت طریقه ده، نه د چا قرابت پر سنت طریقه ده، نه د چا همسایتوب پر سنت طریقه ده، نه د چا خوراک پر سنت طریقه ده او نه د چا ناسته ولاړه د سنت سره څه تعلق لري. نو په امت کې فساد رالی، لیکن یو سړی هغې زما په سنت طریقه باندې ټینګ ودرېدی چې زه به زندګي د پیغمبر پر سنت تروم فله اجر 100 شهیدین. الله تعالی د ده په عملنامه کې د 100 شهیدانو ثواب لیکي. غالبا صاحب د مشکات را نقل کړی ځکه سنت طریقه پر ځای کول دا د پیغمبر علیه السلام د طرفه د انسان د هدایت او د ثواب ډېره لویه ذریعه ده. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه سړي ته د سلام سنت داسې ورښیي چې کله ته چا له ورسې د چا ملاقات کوې نو د ټولو څه مخکې ښه لفظ دا دی السلام علیکم. سنت دا د انسان د زندګۍ معیار دی. سنت په عباداتو کې د صحیح او د فساد لپاره نقاط دی چې سړی خپل عبادت معلوموي ځان ته چې زما عبادت قبول دی که نه قبول دی، زما عبادت کره دی که کوټه دی، زما عبادت صحیح دی که فاسد دی. د هغې دپاره بهترین نقاط دا د پیغمبر سنت دی. تاسو چې کله دې زرګر له ورسئ د دې زرګر سره یو شی پروت دی دې ته دوی هر څه چې وایي نقاط ورته وایي. هغې ته چې کله ته زر ورکړې دا زر ورباندې ووایي دستي دا ورمعلومېږي چې دا کره دی که دا کوټ دی او دا صحیح دی که دا غلط دی او دا اصلي زر دی که دا دویم نمبر دی. دا رقم ته چې په دې خپل عباداتو کې کره او کوټه معلومه، ته چې په دې خپل عباداتو کې صحیح او غلط معلومه او ته چې په دې خپل عباداتو کې ښه او بد معلومه، د هغې دپاره معیار د پیغمبر سنت دی. د پیغمبر پر سنت یې را رد کړه. که چیرې ستا د عبادت سره د پیغمبر سنت طریقه ورسره وه د عبادت یې د پیغمبر پر سنت طریقه کړی و د عبادت یې کره دی، او که دې د پیغمبر د سنت طریقې مخالفت کې کړی و دا کوټه دی. کدی دا عبادت د پیغمبر پر سنت طریقه باندې کړو دا عبادت صحیح دی او پر دې باندې الله تعالی اجر او ثواب او مزدوري درکوي. او کدی دا عبادت د پیغمبر د طریقې سره مخالفت کړو بیا په عبادت کې سړی د ډېر لوی ثواب او د اجر تمو. ما درته لکه زرګر ته چې یو شی پروت دی هغې د زرو کرو کوټه پر معلوموي، دغه رقم زموږ په دین کې کرو کوټه د پیغمبر پر سنت طریقه معلومیږي چې د پیغمبر د سنت طریقې سره برابر دی هغې کره دی او چې د پیغمبر د سنت طریقې مخالف شو هغې کوټه دی. امام مالک رحمه الله لیکلی دی چې په هر دور کې چې امت فساد ته ورسېدی د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه د انسانیت لپاره د نوح علیه السلام کښتۍ ده. د نوح علیه السلام په زمانه کې پر دې ټول مځکه باندې سیلاب ودرېدی. هلته د نجات او د خلاصون یوه لار پاته وه چې کوم څوک د نوح علیه السلام په کښتۍ کې کښېناستی هغې نجات او خلاصون پیدا کړل چې هغې د نوح علیه السلام د کښتۍ څخه پاته سو هغه د مځکې پر مخ ټوله غرق سو. د امام مالک رحمه الله لیکلی دی چې کله په دې امت کې فساد او خرابي راس او که سړی کوشش دا کوي چې د دې فساد او خرابۍ څخه ځان وساتم د هغې دپاره د نوح علیه السلام کښتۍ د پیغمبر سنت طریقه ده کې زندگی پر سنت طریقه باندې شروع کا او ژوند یې د پیغمبر پر سنت طریقه شروع کړي او د زندګۍ ټول معمولات یې د پیغمبر پر سنت طریقه باندې برابر کړل بیا خو هغه سړي د دې فسادونو څخه نجات او خلاصون پیدا کړي. او کچېرې د پیغمبر سنت نه په زندگی کې ستا، نه په خوراک کې ستا، نه په کور کې ستا، نه په تجارت کې ستا، نه په قرابت کې ستا، نه په همسایتوب کې ستا، بیا چې د فساد په کومه کنده کې سړی تباه سو هغه ځای دی الله ته تباه کېږي. ځکه زموږ دین کې بهترین معیار هغې د خلاصون دپاره
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه ده چې کم چاته الله تعالی سنت طریقه باندې ژوندګي ورکړه هغې خلاصون پیدا کړي. حضرت جنید بغدادي ته یو مرید دی هغه ورته راغلی، هغې کله رخصت ځینه اخې 10 کاله یې ورسره تېر کړ. اخر چې رخصت اخې باره ورته حضرت زه په ډېره لو تمه باندې دلته راغلی وم چې دلته به ډېر ولایتونه وینم، ډېر به کرامتونه وینم او ډېرې ناولدي خبرې به وینم، ځکه دا د بزرګانو ځای دی، د خانقاه ځای دی، هر څه چې دی. لیکن دې 10 کاله زندګي کې مې څه ناولده خبره دلته نه ولیدله، ځکه زه برته خپل وطن کور ته ځم. حضرت جنید بغدادي هغه مولوي ته وایي سړی یوه پوښتنه به درڅه وکړم، هغه ورته یې راسوي ورته وایي سړی 10 کاله زندګي دې دلته تېره کړله، په دې 10 کاله زندګي کې دې زما په زندګي کې یو ځل د سنتو مخالفت ولیدې چې ما زندگی د سنتو په مخالفت کې یا خوراک کاوه یا مې ناسته کوله یا مې ولاړه کوله یا مې د چا سره مجلس کاوه په داسې شکل چې په هغې کې د سنتو لحاظ نه و. او ورته وایي نه، ورته وایي زما د الله په ذات قسم یې که د ټولې مځکې پر مخ در دې لوی ولایت شته چې د یو سړي 10 کاله زندگی د پیغمبر پر سنتو باندې تېره سي او د سړي زندگی د پیغمبر پر سنت طریقه باندې د سړي عمل رواني، دا د زندگی لوی ولایت دی، دا د زندگی لوی کرامت دی، او دا د زندگی لوی بزرګي ده، او دا د زندگی لوی تقوا او لوی فرزګاري ده چې د سړي زندگی پر سنت طریقه تېره سي. حضرت بایزید بستامي رحمه الله وایي 20 کاله مې د خپل نفس خلاف مجاهده وکړه چې د خپل نفس اصلاح کم کنټرول یې کړ. ورته هر ځل د ناکامۍ سره مخامخ شوی او پر خپل نفس مې یوه مجاهده دومره شاقه او دومره سخته نه ده راغلې لکه د پیغمبر په سنت باندې عمل کول، چې زه کله د پیغمبر پر سنت طریقه باندې یو شی کوم نو دا زما د نفس باندې ډېره درنه او دا زما پر نفس باندې ډېره شاقه او سخته او په دې کې چې زما د نفس څومره اصلاح کېږي د زندګۍ په ټولو مجاهدو کې که هر څومره ذکرونه کوم، که هر څومره تلاوتونه کوم، که هر څومره د تهجد منځونه کوم، که هر څومره پرهیزونه کوم، یو شی زما پر نفس باندې دومره سخت نه دی، نه زما د نفس دومره اصلاح کېږي لکه یو زندګي چې لږ د پیغمبر پر سنت طریقه روانه کړه. ځکه زموږ په دین کې بنیاد دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله ډېر لوی انسان تېر سو، هغې په خپل مکتوباتو کې عجیبه خبره لیکلې ده. هغې دا وایي پر خپل طبیعت باندې عبادات کول چې زه به د ورځې دومره نفلونه کوم، دومره به وظیفې کوم، دومره به ذکرونه کوم، په دې باندې د نفس اصلاح کول ډېره مشکله ده. کله کله د دې ډېرو عباداتو په خاطر د انسان په مزاج کې تکبر راسي او نفس په دې باندې نور سرکش او ګمراس. هغه وایي ګوره که یو سړی پر دې مځکه باندې د خپل نفس اصلاح غواړي د هغې دپاره چې کومه مجاهده د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه کې ده په بل شي کې ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی. هغې دا لیکلي دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه الله ته څومره خوښه ده که یو سړی صرف د غرمې په وخت کې د زیواله څه مخکې 10 منټه 10 دقیقې په دې نیت باندې آرام کوي چې زه یو څرکی قیلوله کوم، آرام کوم، لکه زموږ د خلکو عام طور د عادت چې زه به لږ قیلوله وکړم، زه به لږ آرام وکړم. هغې دا لیکلي دي چې که دغه قیلوله سړی په دې نیت باندې وکړي چې لږ به مې دماغ آرام شي، خو په دې کې یوه ذره ثواب نشته. لیکن که په دې نیت باندې وکړي چې دغه قیلوله پیغمبر علیه السلام کړې ده، زه د پیغمبر علیه السلام په نیت باندې کوم، په طریقه باندې کوم، بیا پر دې قیلوله چې الله تعالی دې بنده ته څومره ثواب ورکوي، نور قومونو ته الله تعالی د ټولې شپې پر عبادتونو دومره ثواب ورکوي. د نور امتونو انسانان د شپې به پر لمانځه ودرېدو، در سهاره پورې به یې لمونځ کوی، هغې ته الله تعالی د ټولې شپې پر عبادت دومره ثواب نه ورکوي لکه دې امت ته چې د پیغمبر پر یو ادنا سنت څومره ثواب ورکوي. د مولانا زکریا رحمت الله علیه والد مولانا یحیی رحمت الله علیه عجیبه خبره کړې. هغه وایي که سړی بیت الخلا له ورسي، پیخانې له ورسي، د بولو ځای له ورسي، د هر انسان ضرورت دی په هغې کې ځان ته سنت طریقه معلومه کړي چې سړی ورننوځي په کوم شکل او سړی د بولو پر ځای کښېني په کوم شکل او سړی راوځي په کوم شکل. اوس دا د هر انسان ضرورت دی او دا د هر انسان حاجت دی او د هر انسان د دې سلاچاري ده او دا هر انسان د خپل ځان ضرورت ګڼي. لیکن که چیرې په دغه عمل کې څومره کمزوری ادنا عمل دی، که په دغه عمل کې هم سړی ځان ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه معلومه کړي، بیا د دې بولو پر ناسته، د دې بولو پر حاجت پر کولو باندې چې الله تعالی دې بنده ته څومره ثواب ورکوي، نور قومو ته الله تعالی پر ټولو عباداتو دومره ثواب نه ورکوي. چې هغه به ډېر غټ غټ عبادات کول، نور قومونو ته الله تعالی پر هغه عباداتو دومره ثواب نه ورکوي لکه دې امت ته چې خالي پر تقاضای حاجت چې هغه وسي پر سنت طریقه چې څومره ثواب ورکوي. ځکه دې امت کې د ټولو څه لوی معیار د انسان د کامیابه ژوند تېرولو طریقه هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده. الله تعالی پیغمبر ته وایي یا محمد
لو استفتحوا كل باب وجاءوني من كل طريق ستا د راتګ سروسته که دا خلک هره دروازه وټکوي او پر هره لار باندې در ما پورې ځان راورسوي لما وسعه الا اتباعک چې در څو پورې ستا سنت طریقه نه هېڅوک ماته نسي رانږدې کېدلی که هر څه وکړي که هر څومره محنت وکړي که هره دروازه را وټکوي او که پر هره لار باندې در ما پورې ځان را رسول غواړي لما وسعه الا اتباعک دی انبیاء کې لوی نبی حضرت آدم علیه السلام دی پیغمبر علیه السلام لو کان آدم صفی الله حیا که آدم علیه السلام دی دنیا ته راسي لما وسعه الا اتباعی چې در څو زما سنت طریقه باندې عمل نه وکړي هغې کامیابي نشي پیدا کولی که ابراهیم علیه السلام دی دنیا ته راسي حالانکه ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء دی د هغې په نسل کې الله زره انبیا پیدا کړو چې پیغمبر علیه السلام هم د هغې په نسل کې راغلی لیکن که چیرې ابراهیم علیه السلام دی دنیا ته راسي چې در څو پورې سنت طریقه نه ابراهیم علیه السلام کامیابي نشي پیدا کولی ځکه سنت طریقه دا د ټولو څه لوی معیار دی نو پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت جابر ابن سلیم ته د سلام ویلو طریقه ورښیي ورته چې کله ابتدا په سلام کوي نو دا به وایي چې السلام علیکم او نور احادیث کې راځي چې سړی جواب ورکوي نو په جواب کې به بیا وعلیکم السلام وایي او که سړی په جواب کې په ابتدا کې وعلیکم السلام وایي دا غلطه طریقه ده دا د سنتو مخالفت پیغمبر علیه صلات وسلام یو ورځ د شپې مسجد نبوي ته راغلی په مسجد نبوي کې د شپې مسجد کې صحابه عبادت کوي پیغمبر علیه السلام استاد دی صحابه شاګردان دي استاد کله پر دې شاګردانو باندې د شپې راوځي چې څوک سبق وایي څوک نه وایي څوک عبادت کوي څوک آرام کوي څوک څه کوي څوک څه کوي دا عام طور د تعلیم کولو طریقه یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې راغلی حضرت ابوبکر د مسجد په یو کونج کې ولاړ دی پر لمانځه باندې ولاړ دی او دا د قرآن تلاوت ډېر سوکه کوي لکه دی چې په خپله اوري په بل چا نه اوري او چې کله د مسجد بلې حصې ته راغلی د مابین په طرف کې راغلی حضرت عمر رضی الله عنه پر مانځه باندې ولاړ دی هغې دومره په زوره تلاوت کوي چې د شاوخوا ټولو انسانانو ته رسېږي چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام وګرځېدی چې کله هغې مبارکانو عبادت وکړی سلام یې په وګرځاوی بری یې دواړه ځان را وبلل حضرت ابوبکر ته یې ولیدې دومره سوکه تلاوت کوی د شپې لمونځ نفلي لمونځ هغه ورته اسمعت من ناجیتو چې د کوم چا سره مې خبرې کولې هغو اورېدی په هغو مې اوراوي په بل چا مې نه اوراوي خبرې او مناجات مې د الله تعالی سره الله تعالی په دغه شکل هم اوروي اورېدی چې په کوم شکل ما کوی نو په زوروالي ته مې ډېر ضرورت نه محسوساوی په دې وجې مې په څه کوی حضرت عمر ته وایي تا ولې دومره په زوره وایې هغه ورته یوقظ الوسنان وطرد شیطان یو خو مې دا بیده خلک بیده نه و خوښ ما دا چې ګرده راکښېني لمانځه نو په دې وجې مې په زوره کوی دا بیده مې په راکښېنوله او وطرد شیطان دویم دلته شیطان ګرځېدی دا خلکو باندې زور اچوی چې دا خلک نور بیده کې د عبادت څه په دې تلاوت مې د شیطان پسې اخیستی پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي حضرت ابوبکر ته وایي ارفع قلیلا داسې لږ ډېر راپورته کوي تلاوت یعنې در دې لږ په زوره کوه آینده و هغې ته څه وایي حضرت عمر ته وخفض قلیلا ته بیا خپل اواز لږ په شاته کړه چې کله دا مشوره ورکړله بره پیغمبر علیه السلام چې ولاړ اوس دې باندې که چیرې سړی محدثین وګوري چې کوم چاته الله تعالی په پوره پیمانه علم ورکړی دی بعض علما خو دا وایي چې پیغمبر علیه السلام دا کوشش کوی چې د دې دواړو مبارکانو تلاوت د قرآن د دې آیات سره برابر شي الله تعالی قرآن کوي ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغي بین ذلک سبیلا سړی تلاوت نه ډېر په زوره کوي نه ډېر سوکه کوي درمیانه شکل تلاوت کول چې نه ډېر په زوره نه ډېر نو چونکې دا د الله قول دی د الله فیصله ده نو پیغمبر علیه السلام د دې مبارکانو د تلاوت د دې سره برابر لیکن حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه چې زما په عقیده کې چې الله تعالی کوم چاته د دریابونو غوندې علم ورکړی دی هغې عجیبه خبره کوي عجیبه نکته بیانوي هغه وایي ټیک ده یو خو به دا تلاوت د قرآن سره برابر شي دویم د پیغمبر علیه السلام یو بل مقصد دی یو بل مقصد دا دی ابوبکر ته وایي چې دا کومه طریقه باندې ته سوکه تلاوت کوي دا طریقه ته په خپله ځانله جوړه کړې ده چې زه به تلاوت داسې سوکه کړم حضرت عمر ته وایي په کومه طریقه چې ته په زوره تلاوت کوې دا طریقه تا ځانله جوړه کړې ده او دا ستا خپله طریقه ده لیکن ابوبکر ته وایي خپله طریقه هم پرېږده عمر ته وایي خپله طریقه هم پرېږده چې ما کومه طریقه در وښوله په دې طریقه باندې تلاوت کوه چې تا ته د تلاوت سره سره الله زما د ښوونې او د سنت طریقې ثواب درکړي هغه بل ته وایي تا ته هم چې د تلاوت سره سره الله زما د ښوونې چیز درکړي نو د دې دواړو متعلق پیغمبر علیه السلام دا کوشش کوي چې د دوی دغه تلاوت او دا طریقه په دې کې د سنت طریقې برکت هم ورسره راسي او سنت طریقه د پیغمبر ښوولې طریقه وه چې دوی د عبادت زما پر طریقه باندې وکړي
ما مخکې درته ویل چې یو عبادت په خپل مزاج باندې کول دي، یو عبادت د پیغمبر په خلو د پیغمبر په طریقه باندې کول، د دې دوه مابین کې د مځکې او د اسمان فرق دی چې د عبادت کې چې د پیغمبر په طریقه سړی وکي پای کې څومره ثواب دی او چې د پیغمبر په طریقه نه پای کې د هغې په مقابل کې څومره کم ثواب دی. ځکه زه دا وایم چې د پیغمبر سنت دا زموږ دپاره د هدایت ډېره لویه رهنمایي ده. که نور څه سړی نسي کولی، یو سړی چې تجارت او دکانداري زده کوي څومره محنت کوي، یو سړی چې کسب او خیاطي زده کوي څومره محنت کوي، لیکن کم سے کم دومره لاوبالي د دین سره نه مناسب. د پیغمبر سنت باید چې سړی په هر شي کې زده کړي. چې کور خوراک کوم پیغمبر علیه السلام څنګه خوراک کاوه، بسم الله پر کوم ځای باندې ویله او ګوله په څو ګوتو باندې راپورته کوله او د کاسې د کومه طرفه سه خوراک کاوه او خوراک په کوم شکل باندې کاوه او چې خوراک شروع کاوي څه ویل چې خوراک ختموي څه ویل. بیا د ټول خوراک نورانیت دی، برکت دی. خوراک د ځان لپاره وکړي لیکن الله تعالی ټول په ثواب کې کوي. پیغمبر چې بکور ته ورننوته په کوم شکل ورننوته کوم دعا ویله، پیغمبر چې به د کور صبر تر واته کوم دعا ویله په کوم شکل. دا وتلونه نو وتل دی خپل کور ته دی، خپل ضرورت دی، لیکن دا ټول الله تعالی په ثواب او برکت کې نشي. پیغمبر چې د مسجد ته راننوته په کوم شکل راننوته، پیغمبر چې د مسجد سواته، پیغمبر چې اودس کاوه په کوم شکل یې کاوه. ځکه نه چې ګډوډ در لاس ونه سم چې مخ پر کوم طرف کا نه مې دا اوداسه په سر کې بسم الله ازدا ده، نه مې په اوداسه پر اندام باندې دعا ازدا ده، نه مې دا اوداسه پر اختتام باندې څه کلمه ازدا ده، بس اسی اوداسه وکړه. زه درته وایم چې په هر عمل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی د انسانیت لپاره د هدایت یو نقشه ګرځولې ده او پیغمبر علیه السلام د ژوندۍ هر عمل کړی دی. تجارت هغه کړی دی، کور کې زندگی هغه کړی دی، همسایتوب هغه کړی دی، مسجد له تګ راتګ هغه کړی دی، خوراک هغه کړی دی، خوب هغه کړی دی، اودس هغه کړی دی. هره طریقه د زندگی پیغمبر علیه السلام کړی ده. که چیرې په دې طریقو کې سړی سنت طریقه ځان له پیدا کړي او د خپل عمل او خپل ضرورت په سنت طریقه برابر کړي، د زندگی ضروریات به هم پرس او زندگی به د دلالت او گمراهی سم خلاص شي او الله تعالی به هدایت او نور او ثواب هغه به بشمار د په نصیب شي او د تبارک الله تعالی خوشاله زندگی مو نصیب شي. او جابر ابن سلیم چې د پیغمبر سره ملاقات وکړي د دې سره د پیغمبر سره څو پوښتنې کوي، هغه به د روانه جمعې په واس کې وایي الله دې رسول